صلی علی رسول کریم. عزتمند مسلمانانو په ما به ډېر خلک تنقیدونه کوي چې تاسو یا نیلم ګل او یا زمونږ دا سیر خان او یا زمونږ چې دی فهم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا زموږ دوستانو تاسو په سټارټینګ کې د ورکوټي شانتي کلیپ هم څه کړو د نیلم ګل هغه او نیلم ګل سره چې کوم پخوا کې ولاړ دی نو چې څو خبرې کوي شاه ولی الله، نو شاه ولی الله نیلم ګل لا سیرخان لا او ورسره چې دی نو یو څو کسان نور دی له چې دی نو د تبلیغ دعوت ورکړی دی. خدای ورته ویلی دی دا چې کوم لاره د ډمتوب هغه نو دا بالکل ګناه ده او چې کوم کار تاسو کوئ دا بالکل غلط کار دی. نو لحاظه تاسو چې دی نو توبه استغفار وباسئ او دې کار نه چې دی نو توبه وباسئ. دا کار بالکل غلط دی او دا کار چې دی نو د ګناه کار دی. نو نیلم ګل او سحرخان دی ورته صحیح شو، انشاءالله مونږ چې دی نو دا ډمتوب به بیخي پرېږدو او دې فیلډ نه خپل ځان وباسو، دلته کې ضلالت دی. نو دوستانو دې نه مخکې نیلم ګل دا خبره کړې وه چې زه په دې ژوند کې ډېر زیات تنګ یم او زه چې دی نو نه غواړم چې زه نور په دې فیلډ کې کار وکړم. نو هغه خبره یې کړې وه تر اوسه پورې چې دی نو نیلم ګل دا فیلډ نه دی پرېښی. نو الله دې وکړي چې نیلم ګل دا کار پوخ پرېږدي.